هیواد کې د غربي عسکرو د شتون پر مهال د دې ولسوالۍ د هیڅ وګړي سر او مال خوندي نه و. کلیوال دومره وځورېدل چې د کلونو تېرېدو وروسته هم د ژوند هماغه ترخه یادونه یې ځوروي. ګڼو کلیوالو ته اوس هم د هغو شپو او هغو شیبو ځورونکې کیسې یادې دي. څوک د کلیوالو کیسې یادوي او څوک د خپلې کورنۍ هغه غمجن داستانونه یادوي چې د چاپو پر مهال یې لیدلي وي. د اشغال پر مهال د سیمې د هر وګړي پر سینه د ظلم داغونه کېښودل شوي او ټولو د اشغال د خاتمې دعا کوله. ظلمونه دومره زیات شول چې د سیمې هر ځوان یې مبارزې ته تیار کړ. همدا ځورېدلي خلک د اسلامي مبارزې په سپېڅلو لیکو کې داسې په میړانه وجنګېدل چې هیواد کې یې د بهرنیو پوځیانو د اشغال لمن ورټوله کړه. جهادي مبارزې له همدې سیمې الهام واخیست. د جهاد سپېڅلي مشالونه له همدې سیمې بل شول. د ګردې څېړۍ په غېږ کې داسې سپېڅلي مجاهدین رالوی شول چې د جهادي مبارزې نوم یې آن د افغانستان له هسکو غرونو هم لوړ شو. له کلونو قربانیو وروسته سپېڅلې جهادي مبارزې رنګ راوړ. د ازادۍ وړانګې خورې شوې. تللي کلیوال بیرته کورونو ته راغلل. اوس د امن په غېږ کې د آرام ساه اخلي. ماشومان د راتلونکي په لور ګامونه اخلي. اوس د بمونو د غږونو پر ځای د ښوونځي د زنګ غږ اوري.